کله د ډاکټر صاحب زموږ نه جدا شوی دی نو موږ هغه هېر کړی نه دی او هر کال موږ چې کوم دی د هغه په قبر راغونډ شوي یو په مختلفو حوالو سره موږ هغه یاد ساتلی دی. نن د کوم چې د هغه په یادولو دپاره کوم پروګرام تاسو ترتیب کړی دی، کومو ملګرو کوم مینه ښکاره کړې ده، یقین وساتئ زه څه یم زه په دومره دغه شوم زه تېره زه به څه خبرې وکړی شم د ډېرې خوشحالۍ نه چې یاره هغه زمونږ د هغه دوستانې او د هغه دغه خبره په خپل ځای خو لکه د صاحب شاه یوه دنیا چې کوم دی نو د هغه مینهدار او د هغه مینهوال دي او هغه به یو خبره چې کوله هغه کله استادان ناست ډېر مشران هغه یو دا کتاب چې ولیکه کله تحقیق او تنقیب نو راغی هلته کې دفتر کې ما سره کېناست نو ما ته وایي زما چې دولت خان نوم دی نو هغه به ما ته دولتا وي نو ما ته وایي یاره دولتا وایي اوس مې څوک نه مني ګوره وایي څونه کار مې وکړو نو ما ورته وایم یاره چې دلته خو ژوندي شیان نه دي منلي او نن چې زه ګورم نو یاره یقینا دا خبره ټیک وه. صاحب شاه صاحب چې کله ژوندی و واقعي چې دا به دا مینهوال نه و دا مشران ناست دي دا ټول د دې خبرې ګواه دي خو بیا ورته خوشحاله یو چې هغه دومره څه کړي دي دومره کار یې کړی دی دومره د دې قام دپاره د دې خلکو دپاره دومره څه کړي دي چې بیا شکر دی چې اوس هم دا خلک هغه مني خاطرې د هغه موږ سره بلا شی دي دا محفل داسې دی چې دومره وخت تاسو نه علمه ډېر منم.